عزتمند انسان د بکم حال کې هم د الله د طرف نه د څه شي حکم شوه دی او د په هغه باندې خالص د الله جل شانه د فار عمل کوي نو دا عبادت دی. ځکه عبادت د یو خاص عمل د یو خاص فعل او د یو خاص قول نوم نه دی بلکې د الله جل شانه د حکم د منلو نوم عبادت دی. تر دې چې د زنه ګناهونو په باره کې شریعت د سم مصلحت د فار خاص په یو څو صورتونو کې اجازت ورکړي نو بیا په دې باندې عمل کول عبادت دی. مثلا دروغ ویل ګناه ده لیکن کله چې په دروغ ویلو سره د دوه مسلمانانو په منځ کې صلح راځي او د هغوی په منځ کې فتنه ختمېږي نو بیا په دغه وخت کې دروغ ویل دا ضروري دي او دا هم بیا په عبادت کې داخل دي او په احادیث مبارکو کې د دې ذکر هم راغلی دی چې د دوه مسلمانانو په منځ کې د صلح کولو په وخت کې دروغ ویل صحیح دي او دا دروغ په ګناه کې نه دي داخل. بیا دغه شان بعضی کارونه به د خپل ذات په اعتبار سره صحیح وي لیکن شریعت به دا کارونه په خاص وختونو کې منع کړي وي نو بیا د دې نه منع کېدل عبادت دي. مثلا منځ په خپل وخت باندې کول عبادت دی لیکن په درې وختونو کې طلوع غروب او استوا کې منځ کول نه شریعت منع فرمایلی ده. په دې وختونو کې منځ کول حرام دي اوس په دې وختونو کې منځ نه کول دا عبادت دی. یا مثلا په عام ورځو کې روژه نیول عبادت دی لیکن د اختر په ورځ روژه نیول د دې نه منع راغلی ده نو اوس په دغه ورځ باندې روژه نه نیول دا عبادت دی. یا مثلا رښتیا ویل عبادت دی لیکن کله چې د رښتیا ویلو نه فتنه او فساد پیدا کیږي نو بیا دا ناجایز او حرام دي. مثلا غیبت کول خو په حقیقت کې رښتیا ویل دي ځکه غیبت دې ته وایي چې په انسان کې یو غیب وي او ته د خلکو په مخ کې د هغې یادګیرنه کې نو دا اگر چې رښتیا دي لیکن شریعت د دې نه منع فرمایلی ده نو اوس د دې غیبت نه منع کېدل عبادت دی. به هر حال چې شریعت انسان ته په هر حالت کې څه حکم کړی وي نو په انسان باندې هغه حکم منل دا ډېر ضروري دي او هر ښکار هغه د الله جل شانه دپاره کول پکار دي. د ریا شهرت او د ځان ښودنې دپاره یو کار نه دی کول پکار بلکې خالص د الله دپاره